دا په لوګر ولایت کې باندې 200 یتیمانو ته د خیریه بنسټ لوري د جمیعه الخير مؤسسې په مالي ملاتړ د شاوخوا 2 میلیونه افغانیو په ارزښت نغدي مرستو د ویش پروګرام وو چې هر یتیم ته پکې 9500 افغانۍ ورکړل شوې. ورته وخت کې مسؤلین د یتیمانو روزنه او پالنه د هر مؤمن مسؤلیت ګڼي او دوی ته په هر برخه کې د الله ډېرې پاملرنې خبره کوي. خو زما اکثره خیریه بنسټونو ته دا خواست وي چې راځي موږ داسې یو کار وکړو چې د خپل افغانان ورونه نور له دې لاس نه وساتو چې لاسې لاندې وي او دوی ته تل موږ کومک ورکوو. الحمدلله دغه حالت چې موږ تاسو ګورو په دې نظام کې د یتیمانو پرورش، د هغو د تعلیم اهتمام، د هغو د کورنیو اهتمام دغه ته ټولو ته توجه شوې ده. بل خوا دیني عالمانو یتیمانو ته وویل چې د خپلو پلرونو لار او فکر وساري او خپله ټوله پاملرنه علم ته واړوي. دلته د اسلام سیطره ده، د اسلام نظام ده، د تاسې د پلرونو په برکت باندې دا قربانۍ سوې ده. الله دې د هغوی ارواح په اعلی علین کې وګرځوي. تاسې د الله پاک د هغوی په نقش قدم روان کی. الله پاک مو انقلابیان کا. بیا وایم یتیمان ورونو پلرونو نه کم را نسی. یتیمان هم د اوسنیو نغدي مرستو په ترلاسه کېدو خوښ دي او د خپل ژوند له شته ستونزو سر ټکوي او له مسؤلینو د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. دلته د کومک لپاره زما مور پلار شهیدان سوي دي. پلار مې په ډرون کې ولګېد او مور مې هوا نغی په کور کې ولګېد. مور مې شهید شوی او ورور مې زخمي شو. یوه خور مې شهیده شوه. ما مې خپل پلار نه لیدلی. د ما پلار د 12 کاله کې شهید شوی دی. وضعیت هم خراب ده، ډېر سرپرست نه لرو موږ خپله. موږ غواړو چې مرستې راسره وشي او اوس هم چې دا چا مرسته کړې خدای په ورسره وکړي. امریکایي اشغالګرو په تیر 20 کلن اشغال کې زرګونه افغانان د بمبارونو او چاپو پایله کې شهیدان کړل چې بې شمېره یتیمان په میراث ترې پاتې شول او اوس یې تر ډېره روزنه او پالنه د اسلامي امارت په غاړه ده.